د بلخ ولایت د پوهنې او اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا د ښوونځیو او دیني مدرسو د زده کوونکو د تشویق او درس د زده کوونکو د هڅونې په موخه د بلخ ولایت په کچه یو ښوونیز رقابتي پروګرام په لار اچولی چې په دې پروګرام کې حسن قرائت، خوارج پیژندنه، امارت پیژندنه او حق المبین کتاب شامل دی. چارواکو د حیرتانو بندري ښارګوټي کې د اسلامي او انساني اهمیت ته په اشارې سره وویل چې دا شان ښوونیز پروګرامونه د زده کوونکو د افکارو د لوړولو لپاره غوره ګام دی. معاشره ضرورت لري دې ته، حاکمیت و سلطنت و پاچاهي ضرورت لري و دې ته، نظام چلول ضرورت ولري و دې ته، ملت ضرورت لري و دې ته. نو البته د انسان معاشره او زندگی په دې درو مراحلو باندې ده. په دیو کې علم ته ضرورت شته، یوه مرحله به هم د علم څخه خالي نه. نو دا برنامه تکمینا یوه هفته تر مخه معنا امتحان اخیستل سوی و، کم زیات 800 شاګردانو سه. نو بیا نن د یکشنبې ورځ نو هغه نتایج د هغو اعلان سوله. نو هغو ته ماشاءالله الحمدلله ښه تحفیف ورکول سو د امارت اسلامي د ریاست معرف او د اطلاعات فرهنګ په هماهنګۍ سره دوی ته ښه تحفیف لکه الفجر ساعت او دغسې لپتاپ کامپیوتر او باسکل داسې نور تحفیف ورکول سوله. این قسم و این گونه محفل ها برگزار می گردد و خیلی ها خوشحال هستیم و دیگه بسیار برای شاگردان مؤثر تمام میشه، چون که کیفیت و دانش شاگردای عزیز را به طرف ارتقا میبره. ورته مهال د دغو سیالیو یو شمېر بریالیو زده کوونکو د اسلامي امارت چارواکو له هلو ځلو څخه خوښي څرګنده کړه او د دغه پروګرام له تنظیموونکو څخه یې هم مننه وکړه. جور کردن رقم برنامه به خاطر شاگردا، بخصوص برای خصوص شاگردایی که درس میخوانن مطالعه مکتب هستن و آیا محصلین، این یک تشویق بسیار مفید برشان تمام میشه. اونا میتونن معلومات خودشون رو بیشتر درباره امارت کنن. ما زحمت کشیدیم و خوش هستیم این قسم پروگرام ها اجرا میشه تا شاگردا پیشرفت کنن. په پای کې د حیرتانو بندري ښارګوټي کې د یادو سیالیو 10 تنو غوره زده کوونکو ته د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې.